دوستانو د تجوید په قاعده کې نن قلقله زده کړئ چې قلقله څه ته ویل کیږي. قلقله اصل کې خوریدنې یا خوځښت ته ویل کیږي او په اصطلاح کې په کوم حروف کې چې دا صفت پیدا شي هغه ته قلقله وایي. مطلب د دې حروفو د ادا په وخت کې د سکون په حالات کې په مخرج کې یو قسم حرکت پیدا کول. داسې حروف چې دي دا 15 دانې دي. قطب جد د دې مجموعه د قاف د طا د با د جیم د دال د زمونږ استاد د پوهې د لپاره قطب جد تی جوړ کړي چې زمونږ استاد ذهن کې ونه خلی. نو کله چې دا خپل باندې ساکن وي یو قسم आवाज لګي ابصارها خاشعه. نور مثالونه مشته لکه ګوره تاسو پرونی درس ته وګورئ والسابحات صبحا دلته دا یو قسم आवाज پیداوم دي ته قلقله ویل کیږي. فالسابقات سبقا سبق بنبوي دا به مشدد کوینا سبقا. نو دا قلقله د کله چې هم دغه حروف ساکن وي خپل باندې د سکون په حالات کې وینو دي کې یو قسم आवाज پیدا کوله د ته قلقله ویل کیږي. په دې هیله چې زده کې خیر اسمانه